سلام. د بریالیتوب تور کوچنی کتاب د روبین شرما اثر د ژباړه میراحمد یاد کړی او زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. ستونزې مو خدمت کوي. موږ ټول ستونزې وینو. دا انساني طبیعت دی. هر څوک هم دا نن له داسې یو حالت سره مخ دی چې وایي کاشکې ورسره نه وای مخ. له ځینو یې خپل ګران او مین جلا شوي دي. ځینې ناروغه دي، ځینې پیسې نه لري او پر ځینو کاري فشار زیات دی. نه، دا ټوکې نه دي. خو دا تاسې چې هرې ستونزې سره مخ یې دا ښایي یو فرصت وي. که تاسې ورته لږ سم متوجه شئ او فکر پرې وکړئ نو له دې ستونزې د لویې بریا لپاره کار اخیستی شئ. رهبري ذهني لوبه ده او په دې لوبه کې مثبت فکر ډیر مهم دی. د ګوګل بنسټګر له مثبت فکره کار واخیست، له وروسته پاتې حالت راووت او خپل ارمان ته ژمن پاتې شو. ښه مدیران له مثبت فکره کار اخلي او ځینو ټیمونو سره دا مرسته کوي چې نورو خلکو ته کوم شیان د لارې تیږې ښکاري دوی ته د زینې پاړکۍ ښکاري او د دیوال سر ته پرې ورخیږي. ستونزې ستاسې خدمتګارې دي. دوی ستاسې ښه خدمت کولی شي، خو که تاسې ترې کار واخلئ. چې هڅه نه وي ګټه نشته. دا ډیره ساده خبره ده چې هڅه ونه کړې ګټه نشي کولی. زیاتره وخت موږ په یوې ډیرې قوي خبرې او فکر خپل ژوند او شخصیت یوې بلې کچې ته لوړولی شو. همدا یوه خبره زموږ ژوند بدلولی شي. خو فکر وکړئ چې بیا څه کیږي. ویره پیدا کیږي. موږ هغو د ناکامۍ دلایلو ته تسلیمیږو. د وخت په تیریدو هغه ښایسته ستر او بریالی فکر او خبره بیا ډیره ساده کیږي، کوچنۍ کیږي او احمقانه ښکاري. بیا نو موږ نه عمل کوو، نه حتی یو ځل هڅه کوو. ښه، تاسو فکر وکړئ چې یوه لوبډله د سیالي ګټه غواړي خو په لوبه کې بیخي ګډون نه کوي. یو مدیر رعایت کړئ چې خپل ډله یا ټیم د بریالیتوب لوړې څوکې ته رسول غواړي خو په دې برخه کې هیڅ کار نه کوي. تر څو چې تاسې حرکت ونه کړئ هیڅ هم نه کیږي او که تاسې ان یو ځل هڅه ونه کړئ نو هیڅکله به ګټه هم نه کړئ. همدومره به بس وي. درناوی خوښي ده. نن سبا د مشهورتیا زمانه ده. مشهور ستوري او هغه مشهور اجرایوي رئیسان چې کورونو ته یې ډېرې جایزې وړي او د شرکتونو ونډې هم په لوړو څوکو دي، په همدې وخت کې د ښایسته ښکارېدو یوه بله لار درناوی ترلاسه کول دي. پخوا به ځینې شیان لکه صمیمیت، رښتینولي، کار کې هڅه کول، هر چا سره سم چلند کول او رښتینی انسان کېدل ډېرې ستړي کوونکي او بې خونده شیان وو، خو اوس داسې نه ده. په اوسني وخت کې تر څو نوښته شوي نوي خلک اړیکو او ژوند په معنا او مقصد نه پوهیږي. په دې وخت کې له ډلې پورته کېدل او د رښتینولۍ په رڼا ځلېدل او درنېدل ډېر لوی ښایست دی. نو همدا نن رښتینی ژوند وکړه، خپله ټوله هڅه وکړه، د خپل زړه باوري غږ واوره، په کور او کار دواړو کې اصیله رهبري او مشري وښیه. د خلکو به په دې کار خوښ شي او ته به هم خوشحاله یې. ته هنرمند یې. څو اونۍ مخکې په بارسلونا کې د پیکاسو موزیم ته تللی وم. دې تجربې ډېر اغېزمن کړم. ومې لیدل چې پیکاسو په ژوند کې د خپلو اثارو له نړولو او بیرته له سره پنځولو هیڅ ویره نه درلوده. ما کیفیت ته د هغه ژمنتیا ولیدله او زه یې ډېر اغېزمن کړم. نو اوس زه دا فکر کوم چې موږ هره ورځ په خپل کار کې هنرمندان یو. زما برش او رنګ زما خبرې دي. زما د رسامۍ تخته زما کتاب دی او خپلو مینوالو مخاطبینو ته پرې د مدیریت پیغام وررسوم. خو زه هنرمند یم. زه رښتیا ځان همداسې احساسوم. زه پنځونه کوم، څرګندونه کوم او انګیزه ورکوم. دا تاسې هم کولی شئ. تاسې چې هره ورځ هر ځای ته ورځئ په ځان کې پټ هنرمند راویښولی شئ. موږ ټول غواړو دا وښیو چې موږ څوک یو او یو ځانګړی شی وپنځوو. دا د انساني طبیعت برخه ده. زما وړاندیز دا دی چې تاسې په ځان کې پټ هنرمند راښکاره کړئ. د بشري سرچینو پیکاسو شئ، د خرڅلاو ډالۍ شئ، د ځمکو په کاروبار کې رینر شئ او په درملو کې مایکل انجیلو شئ. هره ورځ نړۍ ته ورننوځئ او خپل شاهکار وپنځوئ. د ښو قدرداني ښه شی ده. د چا چې کیږي هغه ته ښه احساس ورکوي او څوک چې کوي هغه هم ښه احساس کوي. په ما چې چا اغیز کړی د خپلو یادښتونو په کتابچه کې مې د هغوی ټولو قدرداني کړې ده. په یوه سپینه پاڼه مې د خپلو بچو د هغو ټولو ډالیو قدرداني کړې چې زما ژوند ته یې راوړي دي. خدای دې وکړي چې زه د هغوی د تمې تر نیمایي هم ورسیږم. زه د هغو سندرغاړو قدرداني هم کوم چې ماته یې کیف او تفریح راکړې ده. زه د خپلو هغو همکارانو قدرداني هم کوم چې هره ورځ له خپل کور راوځي، ما سره مرسته کوي، زما پیغام په نړۍ کې له خلکو او ادارو سره شریکوي چې لوړې درجې ته رسیدل غواړي.
د هغو ټولو هم مننه کوم چې پر ما باور کړی او په دې لاره کې راسره مرسته کړې ده. موږ ټول په ژوند کې تر خپلې پوهې او لوړ نعمتونه لرو. د انسان طبیعت دی چې هر وخت د ښو پر ځای بدو او د بشپړو پر ځای نیمګړو ته پام وي. اوس چې ستاسې ژوند هر څومره ښه یا بد ښکاري، بیا هم داسې ډیر خلک او ډیر شیان شته چې تاسې باید له عمله شکر وکړئ. قدردانه بیرته قدردانه راوړي. څومره چې ښه شیان لټوئ هومره به ښه شیان مومئ. جالب شیان ولولئ. نن سهار می رولینګ سټون مجله لوستله. دا زما د خوښې په غوره کاروباري مجلو کې راځي، خو دا رولینګ سټون د موسیقۍ مجله ده. زه زیاتره وخت د کاروبار مفکورې له ناسوداګریزو مجلو راخلم. کاروباري مجلې یوازې د روانو چارو مفاهیم رااخلي او د سوداګرۍ له ماسټرانو او رئیسانو سره خبرې وي. دوی ټول یو ډول خبري او یو ډول فکر کوي. خو د موسیقۍ ډیزاین او سفر مجلې یو نوې نړۍ درښیي چې خلک جلا ډول فکر کوي او همدا هغه مفکورې دي چې زه غواړم. په رولینګ سټون کې دا ځل پر آیټونز یو لنډه لیکنه شوې وه. په اپل شرکت او د دوی په دې ارمان پورې ټولو خلکو خندل چې دوی به یوه ورځ په اپارټ کې بلکې د موسیقۍ په نړۍ کې د رهبرۍ کچې ته رسیږي. خو دا غم یې څوک کوي چې نکتهچین خلک څه وایي. رهبري دا ده چې پر خپلې غوښتنې باور ولري، خپلو موخو ته ورسیږي او څه چې درته ښه ښکاري هماغه وکړي. او دوی همداسې وکړل. له 2003 کال راهیسې اپل شرکت 3 میلیارده سندرې پلورلي دي او د هر یوې سندرې بیه 90 سنټه وه. خطر چې ونه منې ګټه نشي کولی. دا مې د موسیقۍ له مجلې زده کړل. زړوره پوښتنه: شرکتونه که په خپل پرمختګ مین شول نو بیا پرمختګ نشي کولای. بریالي شرکتونه دا احساس نه کوي چې واقعي بریالیتوب ته ګنې رسېدلی دي. ښه شرکتونه پوهیږي چې دوی نور پرمختګ هم کولی شي. تواضع او خاکساري د دوی د کلتور برخه وي. همداسې انسانان هم در واخلئ. تر ټولو غوره یې هغو دي چې وده نه بس کوي. دوی هڅه کوي چې د خپل فکر، احساس، چلند، کار، اړیکو او ژوند بڼو ته وده ورکړي. تاسې همدا نن خپل کاري او شخصي ژوند ته یو شی ورزیاتولی شئ. له ځانه دا پوښتنه کوئ چې تر دې نور څنګه لا ښه کولی شم. دا په کار کې هم عملي کړئ، په اړیکو کې هم عملي کړئ او پر ځان یې هم عملي کړئ. ما د بریالیتوب لارښود کتاب کې ویلي چې هره ورځ کوچنی پرمختګ د وخت په تېرېدو سترې پایلې درکولی شي. رهبري روڼتیا ده. د مشهور ډیزاینر کریم راشد یو کرښه مې ولوسته. زه فکر کوم چې موږ باید هر وخت 15 دقیقې مخکې ووینو، خو زه وایم چې موږ باید 15 کاله مخکې وګورو. روڼتیا په یو کار کې ستاسې استادي او برلاسي تضمینوي او د داسې لاسته راوړنه موخه او پایله بیخي امکان نه لري چې تاسې لیدلې هم نه وي. ما چې څومره کاروباریانو سره کار کړی، تر ټولو ښه پکې هغو دي چې په دې په روښانه ډول پوهیږي موږ چیرته روان یو، زموږ برانډ څه معنا لري او څه ډول خلکو ته ځای ورکوو. ډیری بریالي خلک په دې دقیق پوهیږي چې بریالیتوب څه ته وایي او د دوی اهداف کوم او څنګه دي. دوی هره ورځ قدم په قدم هغه منزل ته نږدې کیږي چې یو وخت ډیر لرې ښکارېده. تاسې هم کولی شئ. آسان سخت وي. دا مه وایئ چې صمیمي کېدل، زده کول، اورېدل، خپل لیدلوري جوړول، په خپل کرکټر کار کول او نور ګنې اسانه کارونه دي. نه، هیڅ اسانه نه دي. دا ډیر سخت کارونه دي. په دې خاطر یې په موږ کې لږ خلک کولی شي. سخت کار هر څوک کولی شي. قوت دا دی چې پر نورو پام وشي، له خپل چاپیریال او چاپیر خلکو زده کړه وشي او انسان شي. همداسې چې اورېدل سخت دي، لیدلوری ساتل سخت دي او کرکټر جوړول سخت دي، همداسې دا کارونه ډیر لوی سینې او حوصلې ته اړتیا لري. ولې؟ ځکه چې موږ باید خاکساري زده کړو او دا باید ومنو چې موږ نیمګړي یو او پوره کېدو ته ډیره لاره پاتې ده. بله دا چې موږ بدلون ته هم اړ یو او دا بدلون ویرونکی وي، ځکه بدلون د دې لامل کېږي چې انسان خپل آرام او هوسا حالت پرېږدي او انسان دې حالت سره ډیر بلد وي. د بدلون لپاره باید موږ طوفاني څپو ته ورګډ شو. نو اسانه کار په اصل کې ډیر سخت کار وي. معاصره رهبري هم دې ته وایي چې تاسې په ځان کې هغه مهارتونه پیاوړي کړئ چې پخوانیو خلکو ډیر اسانه بلل. کوم رهبران چې په پخوانیو لارو او فکرونو روان دي هغوی وروسته پاتې کیږي. هغه رهبران به مخکې وي چې د سختو کارونو کولو زړه او حوصله لري. عمل مهم دی. ما په خپل کتاب ته چې ومرې څوک به ژاړي کې لیکلي چې وړوکی عمل تر لویو خیالونو غوره ده. رهبري یا مشري یوازې خوبونه لیدل نه دي، بلکې تر دې عمل ډیر مهم دی. رهبري دا ده چې خوبونه رښتیا کړي. ستر او عادي انسانان په دې کار سره جلا کیږي.
تر ټولو ښه هغوی دي چې په خپلو لومړیتوبونو کار وکړي. ما د رهبرۍ د اړیکو په اړه یو ورکشاپ ورکاو. په هغه کې می دا فورمول ورکړی و چې لوی سرچینې پر لوی لومړیتوبونو ولګوئ. رهبري په بیلابیلو لارو چارو تر ټولو ښه کار ختمول دي، پیلول نه دي او نه په نیمایي کې پرېښودل دي، ختمول دي، ختمول. نو نن داسې یوه پریکړه وکړئ چې ستاسې شخصیت، ژوند او ځان ورسره بدل شي. فرصت تر هغې مه پرېږدئ چې تر څو مو ترې ګټې اخیستنې لپاره کوم کار نه وي کړی، او بله دا چې خبرې لیک کوئ او عمل ډیر کوئ. لویه پوښتنه، تاسې به پر دې پوهیږئ، خو بیا به هم په دریادولو ارزي چې بده ورځ انسان ته خپل ځان ورپېژني. په دې وخت کې ایله موږ خپل ځان پېژنو چې څه یو. په همدې وخت کې موږ خپل ضعفونه او قوتونه پېژنو. سختي نه پاتې کیږي، خو موږ سره ښېګڼه کوي. دا زموږ ذهن پراخه کوي، موږ ته پوهه او حکمت راکوي، موږ ته مهرباني او د نورو خلکو درک رازده کوي. کله چې تاسې له سخت او منفي حالت سره مخ کیږئ، نو دغه پوښتنه کیدای شي مرسته درسره وکړي. څه درس پکې پروت دی؟ که وروسته پاتې یې، نو دا حالت داسې بدل کړئ چې تاسې لا ډیر پوه، ښه او هوښیار کړي. ښه رهبران همداسې کوي. ما دا ستره لارښوونه درسره مخکې هم شریکه کړې ده. څوک چې تجربې کوي هغه یې ډیره ګټي. 14 ننګونې. زه هیله لرم چې تاسې به خپل ژوند ته دا ارزښت هم ورزیات کړئ چې په ژوند کې مثبتو بدلونونو ته زمینه برابره کړئ. دا کار د دې لپاره وکړئ پر تاسې نازک فشارونه راشي او له ننګونو سره مخ شئ. د دې لپاره یې وکړئ چې ډیر ښه ترلاسه کړئ. د دې لپاره یې وکړئ چې ډیره وده وکړئ. د دې لپاره یې وکړئ چې تاسې خپل لقب او موقف ته ونه ګورئ، خپل تیر او اوسني حالت ته ونه ګورئ، او له دې ټولو پرته لوی غوره کړئ. زه درته 14 ننګونې درکوم. یو ماشوم ته سیالي وبایلئ. خپل یو مادون وهڅوئ. یو ستر کتاب ولولئ. داسې کار وکړئ چې ویروي مو. مننلیک ولیکئ. یوه نابلده سره ښېګڼه وکړئ. یو پیرودونکی خوشحاله کړئ. یو نوی شی زده کړئ. له یوه ځوره ځان خلاص کړئ. ښه کار وکړئ. پرشوره شئ. رښتیا ووایئ او د غوره توب ملاتړ وکړئ.